درته کوم چې دا کوچنیان ویني چې مکتب ستا هم زور دي چې ځي مکتب ته څه شي دې په ذهن کې راګرځي په زړه کې دې څه شي راګرځي زړه مې سوځل کېږي ژړا راځي ژړا په لس 15 افغانۍ باندې مې دغونې سودا وکړه دوستانو دا ستا دی ولې مکتب ته نه ځې کیسه زه خپل مور زما خودي وساته که مکتب وه چې ته ماته یو شی راکړې زه به خپل مور او په کالو کې به خپل مور ته به وچې ډوډۍ پیدا کړي زه به خپل مکتب وم او چې پلار ژوندی وای اوس به ما خپل مکتب ویم یو پوښتنه درته کوم چې دا کوچنیان ویني چې مکتب ستا هم زور دي چې ځي مکتب ته څه شي دې په ذهن کې راګرځي په زړه کې دې څه شي راګرځي زړه مې سوځل کېږي ژړا راځي ژړا د زړه غټ ارمان دې څه شي دی زړه غټ ارمان مې دغه دی چې ته یو شی راکړې چې زه ووایم په پاکو کالو کې کاروبار وکړې بله خپل مکتب هم ووایم کیسه د زړه غټ ارمان دا دی چې مکتب ووایم چې اوس زه د کار زمینه درته مسایله که مکتب وایم وعده ده د یوې لحظې دپاره درد احساس کړي انشاءالله دلته به د مکتب زمینه هم مساعدو او د کار زمینه به مو ورته مساعد او دی به نور سره وعده کوي ستاسو ټولو عمر ته چې دی به نو بیا مکتب وایي وایم کیسه وعده درسره وعده ده وعده ده دا دی داسې چور دی پر سوداو باندې مقصد هر شی لرو تاسو دوستان دلته دا سامان ته وګورئ هر شی لرو داسې ورته وګورئ هر شی ستا پکې نم داره ماتم دیدنه کم ده
لاس 15 افغانۍ باندې موږ دغه سودا وکړه سودا وکړه دا د کاروبار دی خوبایي ښه ده چې هر څومره سودا دې وکړه ده تقریبا 15-40% یې ګټه ده چې هر څومره سودا دې وکړه ده بس دستي دا نور 15-40% ځینې کې 50% ګټه هم پکې دا کراچي اصلي د چا ده اوس به تاسو وګورئ چې واده مو ورسره کړی څه شي غواړې څه شي رانیسې پیسې دې کمې دي پیسې دې کمې دي د لسو غونو بل شي یو دا درکړم دا ته څه شي غواړې څه شي غواړې یو دا درکړم دا یو دا دوستانو هغه خپل خاوند یم سودا راڅخه خو تر اوسه خبر نه ده دا ستا دی باور دې نه وسو باور دې نه وسو ولې داسې وارخطا شوې باور دې نه وسو وایه باور مې نه کېږي وایي باور مې نه کېږي دا ستا ده ستړی مه شم ورځ په خیر راسه راسه دې خوا په خیر دا دې واده مې درسره کړې وه چې دوی ته دې ریډۍ ورکوم تا ویل چې د دغه شانو ریډۍ راوباسه دغه نیمه هم سودا درته کړې ته شو خطره تیمور خاران ایمان در بدن یادوي خلطه د پاک الله نه راخو نظر ته باندې خدای تعالی د ځکه د اسمان در باندې الله تعالی دې په دې د دنیا جنت در وي اسمي کلام کوي هر اجازه چې لري الله دې سره امين دا مؤمن واسطه صحیح استوالي وسره ما بچي چې دې راغلی نور هیڅ شي نه سره نه مې د پنځه افغانۍ شي نه ده الله دغه مو سودا کړې دی یو 400-500 افغانۍ دغه یې ښه ده اوس سیم سودا درته ورکړله ښه دغه هم ټولې دي تقریبا 2000 افغانۍ دي ښه دغه هم ستاسې دي یو چا کومه کړې وو و چې هغه اضافه پاته شولې مور یې دغه دي اضافه پیسې دي دغه دي 2000 افغانۍ دي ولاکه اوس به نو دی خپله سودا وکړي موږ به ورته ودرېږو امين تو ګور څومره ښایسته دعا دا یقین به نور پر کثافاتو باندې نه ګرځي بوتلانو کاغذان به نه ټولوي نیمه ورځ به مکتب وایي او نیمه ورځ به هم خپل کار کوي ما دغه اجازه په فکر چې زه بلد وجې پیدا کړ زما ومین سبق به وایي یا مکتب ته ولاړ شي د زړه غټ ارمان دې څه شو مور د زړه غټ ارمان مې دا چې یو ګلاره سکروزي پیدا کړم او دا زما بچی مکتب به وایي یو عالم سي یو شی زده کړي څنګه شو خوند کوي دوستانو دعاوې او ټوله سودا هم دا